وګوره دا نه چې صرف تش حج وکړه او جنت پې ملاویږي فضیلت کې بعضې خلک پوري که نه بس نور به یې ګناهونه کوه نه بعضې خلک د فضایلو احادیث په وران انداز کې بیانوي لکه خاص کر دا منکرین حدیث چې دي د احادیثو له غلط رنګ ور وګوره وایي مولیان وایي بیا حج ته لاړ شه جنت دی او مونځ وکړه جنت دی او وایي بیا څه وایي دا ورسره د ځان نه ټوټه شامله کړي مړه بس وایي غلاګانې هم کوه ګناهونه هم کوه بدکارۍ هم کوه بیا جنت ته لاړ شه دا راته چا ویلي کم عالم د دې حدیث داسې مطلب بیان کړی که د مونځ باره کې که د حج باره کې که د زکات باره کې که د هر عمل باره کې چې ته په دې کار جنت ته ځې او قلارې نعوذ بالله زناګانې هم کوه او غلاګانې کوه دا راته چا ویلي دا مطلب یې چا بیان کړی هر نیک عمل به هلته جنت ته رسوي چې پرهیز به ورسره کوې ابو سره هر وخت خلک دا نه زوتوي ورسره چې ګوره دا به هم نه کوې او دا به هم نه کوې او دا به هم نه کوې نو بیا به جنت دی دا به هم نه کوې دا پکې اسې مراد دي ابه نه کوې که نه ته ګناه کار مه کوه نو بیا به جنت ته ځې دا عمل دی بیا جنت ته رسولی شي دی مثال دا دی نوې ګاډه دی واخیستو 2025 2026 جدید ګاډه دی او په دې چوک کې تا ته ولاړ دی یا دې په شوروم کې واخیست نو دا تا کراچۍ ته رسولی شي که نه مونږ ټول وایي انجنې برابر دی خو برابر دی دا ګاډی انشاءالله کراچۍ ته پې تللی شو دا خو 2025 او 26 چې سن 2000 ماډل یا 98 ماډل راواله 90 ماډل راون کوم رسوي دی لکه دا ګاډی تا رسولی شي کراچۍ ته د دې معنا دا چې هوا پکې ما چوټېر کې دا معنی شته دې سړي دا مطلب چې لکه دا ګاډی کراچۍ ته تا رسولی شي لاهور ته مطلب دا ګاډي کې هوا ما چوه تیل پکې ما چوه دا مطلب دی که نه دا نه دی د دې مطلب دا دی دې ګاډي کې دا کمال شته چې تا ورسوي وګوره که د 100 روپو هوا پکې نه وه بیا دې نه رسوي د 100 روپو هوا چې په ټیر کې وانه چې بیا دې نه رسوي ریډیټر کې که دې ګوره اوبه نه وي پوره نه بیا دې نه رسوي او دغه رنګه که چېرته پکې بله یو مسله و په وایرینګ کې نو بیا دې ګوره نه رسوي ګاډی ورته بند یاسې به سلپ وی او ګاډی به سټارټ کېږي نه یو د 100 روپو کار به پکې د 50 روپو یو تار صرف کنیکشن به کټ شي د وایرینګ نه به سټارټ کېږي فیوز به وسوځي په 100 روپۍ میلاوي بعد فیوز د ګاډي وړوکی غوندې فیوز نه به سټارټ کېږي ولاړ به درته د دې نبي علیه السلام چې فضیلت بیان کړي د دې مطلب هم دی چې دا عمل به تا جنت ته رسوي خو پرهیزونه ورسره وکړه ګوره لکه دا ګاډی تا لاهور او کراچۍ ته رسوي خو ګوره دا شیونه پکې برابر کا چې وایرینګ هم برابر یو ګوره ټیر هوا هم برابر یو تیل هم پوره یو موبلین دې هم برابر یو ریډیټر اوبه دې هم برابر اوس په خبره پوه شوې که نه نو بعضې خلک غلط رنګ ورکوي خبرې له هسې هغه د نبي علیه السلام د شخصیت سره نه لګي نعوذ بالله او د حدیثو سره دشمني نو په غلط رنګ کې دا بیانوي په منفي رنګ کې دا نبی علیه السلام چې فرمایي تا دا حج جنت ته بوځي معنا دا ده چې ته په دې سفر کې د ګناهونو نه توبه وکړه که نه ښایسته حاجي صاحب شه چې په دې حج کې ستا په ژوند کې یو تبدیلي راشي نو بس ته به بیا جنت ته لاړ شي خویونه به درکې ښایسته پیدا شي مخکې چې کوم ګناهونه کوله دې پرېښه د توبه دې ویستله تا به الله رب العالمین د دې په وجه چېرته بوځي جنت ته به دې بوځي